د خرونه تنگ یو نو تم مونږ باندې نور خره چې کوم دی هغه راواچ ته د کندهار گورنر هم لګوي نه امریکا چې تر څو پر امریکا یې اصلي کړ تاسو گورنر نشه نه ګوري دا کومه ازادي دی خبره کوي بل بچا ته بچا نشو وي امیر به وته وي دا کومه ازادي واجه دی خبره کوي چې مونږ خو آزاد پاتې شو مونږ غلامان نه یو پاتې شو چې بچا خان داته چې دغه خبره کوي د پښتنو خبر کوي بارډر نه خو چې کوم دی بچا خان وته وي باغ لغړو باندې مونږ سکو فرض کې خفیل خدا دغه د جهالت ته انټرنیشنل بارډر دی پاکستان او افغانستان ترمنځ چیرې دا کنه مچېړه کنه مړه دا بس دې دا کنه دا بس ختمه دا مسله ختمه ده ګډیر صاحب چې تاسو سره سنې کې السلام علیکم ګرانو کوتونکو نننی خصوصي پودکاسټ کې تاسو ته هر کله ما سره دی بریګیډیر محمد سعد صاحب د تعارف محتاج نه دی بیا خاص کر د پاکستان افغانستان په مسایلو باندې او د دې سره د افغانستان او د پښتنو په تاریخ باندې هم ډیر په لري ډیر سټډي پکړه دا غو سره هم خبره کو دا نوې خبره روانې دي د ډیورن د کرخه په حواله سره خاص کر افغانستان کې د طرف ته خو سودونه دغه نشته دي خو آی غاړه ته ډیر دغه غسته دي بریګیډیر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر مننه بریګیډیر صاحب یو ساده سوال دی عام خلک دا تاسو کوي دا ډیورن لاین د سشي چې کومه پښتنو ته یو خبره کو نو دا ډیورن لاین بارډر دی لاین دی زیاده د سړینوم دی دا سشي دی جی ګوره دا انټرنیشنل بارډر دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ او د کې په ډېر څه خو دې څه مسله نشته او هغه وخت دا مسله اوس نه خو نه دا مسله چې کومه دا دوست محمد خان د زمانه ده چې کله هغه دغه پس بیټل اف نوشهر نه پس افغانستان د زړه لاړ نو دوست محمد خان هم انګريز ته ویلو چې د سیکانو خلاف پزستا مدد وکما او ته چې کوم دینو زمونږه پیښور واپس راکا مسله د پیښور ده نور علاقو کې دغه صدا سره دلچسپي زما خل نشته مسله د پیښور ده او هغه کې مسلې دا دي چې هغه افغان پښتون چې کوم دی دغه افغانستان کې کتو ګور دغه نس التس تهذیب شته دي نس خار شته دي نس شاعر شته دي نس دغه چې کوم دی سو تعلیم شته دي نه پی ایچ ډی شته سوک نو هغه پیښور کې دی ارسه نو د پښتون نېشنلزم هغه چې کوم فرض کا دغه کوي افغانستان کې نو هغه پیښور ته ګوري او دا مسله چې کومه ده دا د 1947 مخکې چې کله انګريزانو دغه شروع ک چې هندستان آزادیږي نو بیا دا مسله روچته شو چې دا عجیب دغه رالی چې دا د سلو کال معاهده دا چا وی دا په زور با زبردستی باندې شوی دا بالکل په زور زبردستی باندې نه ده شوی او که دا افغانستان چې کوم دی دا په 1749 کې جوړ شوی دی نو داغه نمخ کې خو سوتوي دا د مغولو حصہ وا کابل پروینس چې کومو دا د مغولو د تبعوي صوبه کابل او پېښور دا د ډیزیګنیشن نو دغه کې جمی کې بدی په پېښور کې او په وړي کې بچ کم دین او هغه په دغه کې په کابل کې که تاسو دغه هیستوري وګورئ چې کله خوشحال خان خټک سره د گورنر لاندې باندې راغله په پېښور کې راغله دلته د جمی موسمو نو مسله دلته را پیدا شو نو بیا دا داسې راتیریږي دی خو موږ په 1823 کې پرې خودو چې کله بیټل اف نوشهر کې دا نو یار محمد خان چې کوم د پیښور سردارو یار محمد خان بارکزئی نا خدا سین نه پورې غاړه ولاړو او تماشا کوله و چې وکتل چې رو د سیکانو دغه چې کوم دی هغه بریالي کیږي نو هغه وخت لاړو پیښور هم پرې خو د افغانستان ته وتښتید نو دی خو موږ هغه کې پرېخیو نو چې موږ پرېخیو نو بیا د دې مسله ماته دغه راځي چې دا اوس ایریډنټس کلیمز چې کوم دي نو دا مسلسل را روان دي دا پورا پاکستان تاریخ کې وګوره دا صرف سره خبره نه ده نو دا مسلې چې کوم دی نو د پاکستان او افغانستان بریګیډیر صاحب دوی دې ته په کوم بنیاد باندې وي دا وی فرضي کرخه ده لکه تاریخي بنیاد باندې وي قانوني بنیاد باندې وي پس باندې دوی دې ته فرضي کرخه وي ګوره دا وته فرضي کرخه ویل خو دا دغه د جهالت ته دا بارډر چې کوم دی انګريز چې کله 1857 کې دغه 1849 کې چې کله
سیکنډ انګلو سیک وار کې هغه بریالي شو فبرवरी 1849 کې. نو هغه د سوچ رال په دغه کې د برتانیې چې کوم دلته حکمرانانو یو وچه د هندستان بارډر چې کوم دی نو هغه دریای سند باندې اباسین باندې کیدی. واغې باندې ته سوچو چې دا خو ډېر انرولي او ان سبورډینیټ خلک دي. زموږ تاریخ خو دغه څه دی، مطلب دا دی چې دغه دی. نو هغې بیا فارورډ پالیسي اختیار کړه چې دا سیند از ناٹ ا ډیفنسبل دغه نه دی، دا یو دغه جیوګرافي نه ده. دې باندې دا ټرایبز چې کوم دي دا د سیند سره خوا کې چې کوم دي که یوسفزي دي او کو خټک دي دی به دې ول سایډ یا اکراس ټریول ته چې کوم دی نو لوټ مار کوي او دی به بیا واپس سیند نه به پورې غاړه ځي. نو هغې بیا څنګه چلو که چاول پاسز ته راغلل، دا پاسز یې بلاک لکه تاسو کړي جمرو د پور راغلي لډې کوتل او دغه علاقې نه وې هغې. خو بیا رو چې کوم دی نو که تاسو ټریټي ګندمک وګورئ او د هغې نه پس چې امیر عبدالرحمن راغی نو بیا د ډیورنډ د کرښې دغه چې کوم دی بنیاد واچولی شو او دا دی ټول دغه کې چې دا په زور زبردستی باندې شو. مرتمه ډیورنډ چې کوم افغانستان ته تللی هغه سره یو سپی نو، هغه ټول سرویرز و دغه او بیا سلام خانه پیلس کې امیر عبدالرحمن چې کوم دی خلکو ته ووایي ما تاسو له یو بارډر درکړه او دا ځکه بارډر یې ورکړه چې که تاسو دغه دی الفنسټن مونټ سټوارټ الفنسټن راغلی و دلته 1809 کې. انګریز خو ډېر دورندې شو، هغه دغه کاوه چې دلته راغی، دلته شجاع چې کوم و باچا و دلته وینټر پیلس کې و. نو هغه ووایي هغه چې کوم دی نو صوتي کتاب لیکلی دی نو هغې کې هغه لیکلي چې a nameless and a borderless country. دا په کله کې و جی a nameless and borderless؟ دا کو تاسو وګورئ کنه نو کتاب دی زما په خیال باندې کوم ماته نوم صحیح یاد کیږي My Thoughts on the Kingdom of Kabul. که تاسو میپ وګورئ کنه نو د افغانستان خو دې انګریز نوم ورکړی دی. دا کو تاسو زاړه میپ وګورئ د 1850s نه مخکې میپ وګورئ هغې کې دلته لیکلي کینګډم اف کابل. ما ته یو افغان وایي چې تاسو موږ ته کابلیان ولې وایي؟ ما ته بیا موږ افغانان خو موږ به یو کنه چې تاسو ته افغان وایو ځان ته بیا خو تفرقه خو نه کیږي، مزه نه کوي. افغان خو دلته زیات دی. اولف کیرو یو خبره کړې وه هغه چې the epitome of dignity and Pashtun culture is the Peshawar Valley, the Peshawar tribes. دا وی دغه دی او هغه چې at heart دا اولف کیرو خپل دغه دی at heart am یوسفزی دا دغه ورډز دي د اولف کیرو. نو دا چې کوم دی نو دا بارډر راغی سلام خانه پیلس کې او دا وزیرستان دی ورکړی دی هغه له دا انګریز نه اخیسته وزیرستان. هغې وایي چې سبا د برمل ضلعې نه علاوه باقي تاسو دغه واخله. نو خلکو تپوس کوي دا ولې تا ولې ورکړه؟ نو هغه ورته وایي چې ما یو دردسر چې کوم دی د برټش انډیا له ورکړه او واقعي دردسر دی تر اوسه پورې دردسر دی وزیرستان. امیر عبدالرحمن دا خبره کوله چې دردسر مې هغه ما دغه چې کوم دی برټش انډیا له ما دردسر ورکړه او دا خبره بالکل صحیح وه. تاسو کو ګورئ نو صوتي اوسه پورې دردسر دی. او دا بریګیډر صاحب د دې په بدله کې ما په خیال د اسمار وغیره دی ته واغستل دا بره چې دا راله دا تاسو والے ګوره اول خو انګریز چې کوم ډیمانډ کړی و هغه جلال آباد هم کړی و، ننګرهار پروینس هم کړی و او کندهار پروینس هم کړی و. نو امیر عبدالرحمن ورته وایي چې ته ما نه کندهار واخلې نو بیا زما جواز سره چې په تخت باندې کښېنمه، بیا خو زه د بلک باشنده نه شوم که نه نو بیا به زه په تخت باندې څنګه کښېنمه. نو دا بیا انګریز ورسره دغه وکړه دلته جمرود پورې راړه ولته چې کوم دی نو صوتي د غر نه لاندې کوشو دواړو ځینو کې که تاسو ګورئ نو د غر نه لاندې کوشي وی دی او پوره ډیورنډ دغه چې کوم دی دا سرحد چې کوم دی د افغانستان سره زمونږ انګریز ته څومره چې دغه دی ډومینیټینګ هایټس چې کوم دي نو هغه مونږ سره دي سوای د شمشاد سر نه چې لنډي کوتل کې هغه د اوبو پیوز یې ورکړی دی چې تورخم کې اوبه نه وې نو د افغانستان نه به اوبه راتلې نو د هغې په وجه شمشاد سر چې کوم دی نو دا هغې له ورکړی دی. نو بیا د هغې نه پس امیر دغه راغی حبیب الله خان راغی هغه ریټیفای کړه هغه باندې خو زبردستۍ نو خو ویلي شو که نه چې داسې دي. بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو نادر شاه راغی امان الله خان راغی جی امان الله خان راغی امان الله خان د ماډرن افغانستان چې کوم دی لیبریټر ورته وایي که نه خو ملي پلار دی که نه جی ولې چې دا دی د ازادۍ خبره کوي که نه
نو دا چې کوم دی نو ډېر غلطه خبره کوي دغه نه پس د 18 دغه 49 نه وروسته شاه شجاع نه وروسته چې کوم هغه دغه سقوط شو او فرست افغان وار شو دغه نه پس د دې باچا ته د اجازه نو چې هغه ځان ته باچا ویلې وي امیر به وته وي او فورن پالیسی چې کوم وا هغه به کنټرول کوله ډیلی لندن نه ډیلی به کنټرول کوله او د پنشن اغشته نو دا تقریبا 1919 پورې چې کله ټریټي اف راولپنډي بیا دغه نه پاسو شو نو دا هغه پورې خو څوک دی خپل باچا ته باچا نشو ویلې امیر به وته وي دا کوم ازادي واجادي خبره کوي چې مونږ خو آزاد پاتې شو مونږ غلامان نه یو پاتې شو نو که بالک سروازي وو آزاد شورویان رالل شورویانو دومره مداخلت په افغانستان کې د باچا په زمانہ کې چې هغه ار یو یونټ سره د هغه یو کمیسار باټاچ ته فوج کې تبدیلی دي یا فوج کې پوسټینګز دي ټریننګ بسنګ کېږي دا ټول هغه کنټرول کول بیا کمیونست رالل بیا چې کوم دی شورویان ورسره کنټرول کول بیا وروسته امریکایان رالل هغه یې سره کنټرول کول ما دا چاوي چې تاسو باندې هم سوتي دغه د امریکایانو ډېر فشار چولې او ډېر دغه دی مېره چې مونږ د پښتونخوا گورنر لګو کنه نو مونږ د امریکای نه تاسو نه کوو او کو تاسو د قندهار گورنر هم لګوي نو امریکای چې تر څو پر امریکای یې سني کړ تاسو گورنر نشه لګولې دا د کومه زاده دي خبره کوي او زه ته یو بل خبره کوم باچا خان چې کوم دی میا جعفر شاه ته پوسټ کړو او چې باچا خان داته چې دغه خبره کوي د پښتونستان نو داته د پښتنو خبر کوي کدا د بارډر نه خو چې کوم دی نو باچا خان وته وی پاغه لغړو باندې موږ سکو نو وی ډونټ وانټ ټو جوائن پاورټي نه زله ونه خو نه ما کنه چې زه غربت ته ځان چوما مې پاغه لغړو سکو دا باچا خان لفظونه دي ها بل ذات یو بل خبره کومه شیر شاه سوري چې کوم دی هغه میاوالی تر غلو او هغه د اسمه چې پېښور ټرایبز دي د دې هډز یې غوستیو میاوالی ته دا ویژن وګوره کنه هی واز دی اونلی ویژنری ان دی مسلم رولرز دا تمانه the only visionary in the Muslim rulers in 800 years چې دی کوم حکومت کړي دي نو هغه کې visionary یو کسو هغه و شیر شاه سوري نو چې هغه پېښور ټرایبز دا مشران راوغستل دغه ته میاوالی ته ناغي ته وی your future lies with India بالکل صحیح خبره کوله پته کو تاسو پېښور ویلی ته ګوره نو داغه فیوچر انډیا سره اوس پاکستان راغی هغه سره ده کنه زموږه هغه لخت خو فیوچر نشته هغه تسری سبای د غرون او هغه نه د افلاس دی او پاورټي دا ابجیکټ پاورټي دا نو تاسو هغه لنن سبا په دې ول ډېر کار ورزي تاسو هغه دا ویلاګز ګوره او دغه ګوره نو موږ ته ډېر بد را دی وای عجیب عجیب نمونه څوک ول خان وای څوک سوي د پنجابي غلامان یا څوک سوي اخو یو خبره بریګیډیر صاحب لکه بریګیډیر صاحب چې تاسو سره سنې کنه نو تب بیا اوته بوته وای کنه پښتو کو تمغه اوته بوته چې لکه سره ارګومنټس نه لکه وس دا استاد محقق یو خبره وکړه چې دا یو بارډر دی او دا مونږه بارډر منو نو که تاسو خیال نه په افغانستان کې بحث شو کنزل لکه ایون دا چې زه دا یو خبره کوم ما په دې باندې یو ټویټ هم کړو چې باغې زما بعضي افغان ملګرو په اعتراض کړو بلکې خپل پښتنو وی چې یاره ما وی چې د دوانه طرفه کم ارګومنټس راځي نو که د تاجک او د ازبک ارګومنټس نو هغه ارګومنټیټیو دی لیګل دی په هر یو لحاظ سره ډیر ډیسنټ دی پښتنو د طرفه چې کم راځي نو بس دا به قوم فیصله کوي او نور چې څوک دا نه مني نو هغه افغان نه دی لکه بالکل بلانټ او یو قسم لاغه ریاکشنری او دغه شانته راځي ګوره زمونږه چې کوم مخکې دا سکیورټي اسټابلیشمنت دا غلط یو لار نیولې و چې زمونږه الای افغانستان کې پښتون دی زمونږه الای پښتون نه دی زمونږه الای نون پښتون دی زه وت په ویلو ستړي شوی ما چې ګوره زه پښتون یم زه تاسو ته وایم چې زمونږه نیچرل الای نون پښتون دی هغه د ډیورنډ لاین باندې هغه ته هیڅ مسله نشته او پرایویټ کې ماته کنورسیشنز کې وې ماته به داسې خبره کوله ما به ته تاسو فرګټ د ټایم پښتون تاجک ته یا ازبک چې به ماته ملو شو ماته تاسو وو کوم الته افغانستان کې راتل به مالا مېرا فرګټ دټ آی ایم پښتون نو ته دا ډیورنډ لاین بارا کې دغه دی هغه ماته به مونږ د خرونه تنګ یو نو ته مونږ باندې نور خرچ کم دی هغه راواچ مونږ خو بالکل په دغه سمندر کې مونږ غرق شو
پته کنه د 15 کروڑه دغه دي پښتانه دي یو خدا خبر ده بل ګوره ستا تقریبا 2-3 کروڑه پښتانه چې کوم دي اوس د پښتونخوا نه بار دي کراچۍ کې دي په پنجاب کې خوار دي پنجاب کلی کلی ته لاړ شه پښتانه خوار دي بالکل نن سبا لاهور باندې قبضه لاهور باندې قبضه کوي دا زه چې کوم ځای اوس هم ماته دلته پته نه لګي چې زه په پېښور کې ما زه په دغه کې ما ګیر چاپېره ټوله پښتو ده که مزدور دی او کو هغه دی اوسېدونکي چې پکې هم پښتانه دي زه په کراچۍ کې شپږ 2 کاله پاتې شوی ما ته هلته دا نه وه محسوس شوی چې زه پېښور کې نه یم هر ځای کې پښتو وه که کلفټن کې وه او که هغه صدر کې وه او که هغه په مدیر کې وه ټوله پښتو چلېده نو که سبا دا دغه وشي نو دا 3-4 کروڑه پښتانه چې دا کوم بار دي د پښتونخوا نه دا به دې باندې به موږ څه کوو بل جی یو خبره ده بریګیډیر صاحب لکه دې غاړې ته یو خو زه اکثر دا یو خبره کومه کېدای شي آی شل ناٹ خبره ساوند ټو بي دغه خو لکه که تاسو پېښور ویلي وګورئ نو اوس هم لکه د پښتنو د سیاست ډیسایډ کوي نو هغه پېښور ویلي کوي دې کې څه شک نشته دی نو که تاسو په ویلي کې وګورئ نو په ویلي کې خو د سره د ډیورنډ دا خبره لمبې خو تاسو دا خبره د کابلي دا وکړله نو لکه نه د پکار خدای حقیقت دی چې دلته کې خلک هم ایون یا ورته ماجر وي یا به ورته کابلي وي خیر پکار نه وه خدای او تاسو چې څنګه وي د دې یو هسټاریک بیک ګراوند دی چې ایون باچا خان وي چې زه په دې لغړو باندې څه کوم هغه مې یو ښه سټیټمنټ نه و خو زه مشرو نو ښه سټیټمنټ نه پرایویټ وکړه دا خو بیا وروسته میا جعفر شاه چې کوم دی نو دا خبره پارته کړه ګوره باچا خان انډین نیشنلسټ و حسن خان باچا خان انډین نیشنلسټ و خو د ګاندھی دغه دا پیروکارو هغه پښتون نېشنلست نو دا خو بیا وروسته پښتون نېشنلزم یا سه بیا وروسته یو دا خبره کوي چې باچا خان بیا دا وایي چې ولې وایي چې ما د په جلال آباد په یو آزاد هیواد کې خو هغوی وایي چې هغه چې زه په آزاد هیواد کې دغه کېږم ستاسو پروګرام کې یو ځل چې کوم دی نو صوتي هغه دغه نه دی هغه سنو مې دی کراچۍ والا شاه سید شاهي سید نو شاهي سید ما دا تاسو خبره زه اوس نه کول غواړم ما دا خبر وکړه ما ته وایي چې صاحب تاسو خو زموږ د قبلې او د کعبې نه دغه کلي د زه څه ویلم نه شم ستا پروګرام کې موږ اف دی ریکارډ موږ لګیاو کړی چې بریک پکې راغی ما څه خبره د دې خلاف کړې دا اوس نه ګوره دا اوس پبلک لري نه وایم چې دی ولې الته حق شوی دی ٹھیک صحیح ده لیټس کیپ اٹ پرایویټ خدا دې یو خبره حقیقت دی چې لکه دلته کې زما خپل خیال دا دی چې ګوره تقریبا صدا د 6 کروڑو پورې خو د پښتونخوا آبادي رسی ټیک شو داسې په کراچۍ چې سره حساب کې سند کې بیا په بلوچستان کې بیا چې راشي دلته خاص کر پنجاب کې ځکه چې دویم نمبر د پنجابي پسې ما په خیال سرایکی دا سرایکی نه پسې کم دی پښتو جبه الته کم په وس کافي ډبل ډیجټ کې دا به سکند دا به سراکیا د مخکې زی ته ګوره دا ټول پښتانه چې کم دی دلته کې چې د سره د دومره پښتنو ته د سره د ډیورنډ دا زه یقینو کا چې ګوره پته بم نه وتا چیرې دا بارډر نه دی او بس افغانستان بالکل نشته ګوره دا چې کوم دی کنه ماته یو جواز دي موږ ته پیش کی کنه چې ولې افغانستان هم ملټي ایتنیک دی افغانستان خو یو قوم نه دی پښتون قوم خو نه دی کنه دا چې ما تاسو ته وې کنه چې نیملیس اینڈ بارډرلیس کنټری دا مونسټورټ الفسټن کتاب چې کوم دی کنه نیملیس اینڈ بارډرلیس کنټری ناغه به چې دی پښتو سپیکینګ ایریاز ار نون ایز افغانستان دې کې چې کوم د پښتنو علاقې وې کنه هغه افغانستان باقي هغه چې سم کوالټ اریانا سم کوالټ خراسان او داسې چې کوم دی نو سوتي مختلف نمونه چې کوم دی نو هغه استعماليږي او کو تاسو ګورئ نو دا نوم افغانستان چې کوم دی دا 1815 وروسته راغلی دی دا احمد شاه ابدالي نه دی دغه کړی بل کارزي صاحب سره یو ځل موږ ناستو دا 2016 خبره ده نو هغه په دې ډیورنډ کې خبر راغله ما ته مې کارزي صاحب دا تاسو پټک باندې ولې دغه کوي چې اٹک باندې ختميږي چې د احمد شاه ابدالي افغانستان جوړو نو ډیلی پورې ورنه نزو ما ته وشه ډېر خبره دی وکړه خو کیپټل ویل بی کابل میک مزار شریف دی کیپټل مې ته راشه کنه سوتي دا ډیلی پورې کلیم کا کنه ډیلی پورې کلیم کا دا اټک تازه پرې مشم چې دا اټک پورې ولې دی دا کوم دغه د احمد شاه ابدالي دغه د
افغانستان او خدای چا افغانستان چې ټکه پورې او که تاسو بیا وګورئ نو کله کدی په پښتون کلیم کوي نو زمونږ پورا هزاره ډیویژن چې کم دی دا د اٹک نه دی خو دا پورا میاوالی چې کم دی دا د اٹک نه دغه نه د سوري اٹک نه د اباسین نه دی خو دغه دی کنه د سن در سن نه دی خو دا خو دوی سره جې لکه سشته نه او بیا دوی چې دا یو خبره کې ز په دې نه پوهیږم او قرضې سه هم دا خبره کوله دا فیصله به قوم کوي نو دا فیصله به کم قوم کوي دا به دوی کوي غزه دا به څوک کوي جی زه تاسو ته یو بل خبره کوم ما قرضې صاحب ته یو بل خبره وکړه ما ته مې زه افغان یم او ته بالکل افغان یې مې ډېره خبره شوه نو مې دا افغان ولې ستا په امباسۍ کې ناستو ویزا اخیسته مې زه به تاسو ته اگزامپل درکړم مونږ کشمیر کلیم کوو پورا کشمیر مونږ کلیم کوو دا هغه ځای چې هر یو کشمیری دلته راشي هغه ته مونږ شناختي کارت ورکړو پاسپورت ورته ورکړو او هغه د پاکستان په سیاست کې حصہ غشتي شي او په هر ځای کې ځمکه غشتي هر ځای کې ځمکه غشتي شي نوکری کولی شي هر څه کولی شي مې بل چې کوم دی تایوان چې کوم دی هغه مې چین وای چې زمونږ حصہ ده مې یو تایوانیز تم ضرورت نشته چین وای دا تاسو پاسپورت ضرورت نشته یو وزټ یور اون کنټری یو کین کم اني ټایم مې ناردرن آیرلند د برتانیې حصہ ده نو مې د صدارت کې حصہ غشتو پال مګینس د آیرلند ریپبلیک اف آیرلند پریزیدنشل الیکشن کې هغه حصہ غشتو هغه د ناردرن آیرلند ځکه چې ریپبلیک اف آیرلند وی چې ناردرن آیرلند از آلسو پارت اف آیرلند ته ما چې کوم دی زه چې د خورا شمنو ما کله پولیس نسی کله مې څوک نسی نو چې نه د دې خبره ورستو کیږي then you are claiming territory you're not claiming people مې خو ته خلکو باندې خو ته ساده غنښت په کار چې ماته ته چې تاسو آزاد راځه دا ستاسو ملک ته دلته زمکه واخله دلته کور واخله نو مې هغه وخت کې زه د ایس آی ایجنټ شم بیا ټول پښتانه وچوي دا د ایس آی ایجنټان بیا لکه ټول ایجنټان چې ټول دغه چې نو زه ته اکثر وایم چې غلامان نو چې خو چې دلته راشي نو آزاد بشو کنه او کنه خاصه جی خبره ده لکه زما خپلم خیال ده تاسو خو د پښتنو لیډرشپ سره ملته ملاو شوی ده پرایویټ کې هغه هم دغه خبره کوي چې دا بارډر دی دغه دی خو په پبلکلی دغه سیاسي خبره دوی مونږ نه شو د پرایویټ کې خو جی لکه دا ټول یو دغه کیږي پکې دا پروفیسور رسول امین سره زما ډېر خطا نقاط زموږ ډېر غب شپو زموږ همیشه هفته الله ورځې به یو ملاقات کېده نو هغه به ماته وی مچېړه دا کنه مچېړه کنه مړه دا بس پیدا کړ دا بس ختمه دا مسله ختمه ده بس مچېړه دا نو دغه نه ما تاسو کې دا خان لالا به ما هغه سره به زما غب شپو سره نو ما هغه هم تاسو په خان لالا یا افضل خان نو ما خان لالا دا څنګه چلے تا مخ کې وی چې دا سوتي دغه نه ما دا څه نه وکنه ما خو وی چې خلق آزاد زیرا زی مته ایون هغه چې کوم دی خپل موډیفای کړي و ما ته مې دا ته ما ته وای کنه چې تا بل لارو بر خبره کوله خان لالا وکوله نو ما ته مې یو د ما کانفرنس کې ما ته مې دا ته چې د تزوی خو د هغه کې دی او د کیانی خو ته داسې تعریفونه کوي چې ته به چې ډېر نږدې دوست دی او یو زما دوست دی ډېر سالډ سړی دی نو ما ته مې دا ډیورنټ باره کې تاسو خیال دی دا مخکې خو به وی چې لار او بر یو دی او دغه دی وای نه ما داسې خبره نه کړې ما وی چې تګ را تګ چې کوم دی هغه داسې لکه یورپین یونین کې دی یا باقي ځایونو کې دی دغه څه پکار دی نه زه دا نه منم خو ای ونجی لکه ما دا یو دغه ورېدلو وی چې باچا خان بابانم په کله پارلیمنت کې تاسو کو چې د پښتونستان هغه به زه د خپل صوبې له پښتونستان نوم غواړم زه دا نه بالکل هغه دا عمددي هغه ګور هغه دا خو قیوم کشمیری دغه نه وکړي روانه نه وکړي نو قائد اعظم سردریاب روانو البته دا چې کوم د خدای خدمتګار مرکز په سردریاب کې نو التروانو خدا وته د ویراو د قیوم کشمیری وته دلته مزه استا چې کوم دی نو البته پلان جوړ کړی دی چې وجنی دی هغه بیا پاتې شو باچا خان ډیر زدي سړی و and that slight he did not take او هغه باندې هغه ډیر خپه شو چې زه په انتظار مونږ نه کوم چې موږ د جنډه خېجو نو باچا خان خو اخر کې بیا منلو پاکستان خو د پاکستان خلاف تاسو وګورئ یو خبره نه کړې د پښتنو د رائټس خبره کړې دا ورچا کړې دا خو چارم کړي دا خو
اوس یې پنجاب هم کوي، سندیان هم کړې ده، بلوچ هم کړې ده. خبره ده چې لکه صرف دوی یو ځانم په اصل کې په دې خبره باندې که تو ګورې چې دننه افغانستان کې دوی یو اغشته افغانستان نشي بچ کولای، هغه نشي ساتلی او داوه لګو د ځان نه د ډبل په دغه باندې کنه. لکه دې ټیم کې غټ چیلنج اوس د پرون بل ورځ محقق صاحب بل تصویر ورکړی دی، جنډه ورکړی ده هزارستان، اسلامي جمهوریت هزارستان. دا پکې لکه اوس دا ټینډنسي بم دی کې اوس یو کتا سو دا خبره کوي نو موږ بدل ته کې دا خبره کول دي کې تاجک وای چیرې من افغان نستم زه خو چې کم دی دا خو خراسان دی. هغه یو بل د هغې په تذکره کې چې کوم دی نو افغان نیشنلټي نشته، افغانستاني دی، هغې موږ افغان نه یو. موږ دغه ته روان یو، زه رستم شاه مومن صاحب مزار شریف ته روان نو چې موږ د هندوکش نه موږ سره پولیس ګارډ نو ما فارسه کې دغه ته تاسو کې د ګارډ نه یو کله اور روان بالکل روان دی جوړ وکړه نو ماته به دا قريه د چا ده، دا خو بالکل وسه په روانه ده. نو ماته وی چې دا قريه افغان است، چې دا د افغانانو. ما چې دغه شپ ما ته افغان نه او چې زه افغان نه زه تاجک یم. هغه خو ځان ته دا تذکره چې دی بیانوي جوړ کړي و نو هغه کې دی افغان لیکلو کنه چې شهریت سړي افغان دا سه دا وسه دا کم دغه دا سونه ډیمیجینګ دی فورا ځکه چې پاکستان کې خو ما په خیال لدی باندې نه په 400 کې سو خبره کې نه په بټاباد کې نه په ډی خان کې نه په سواد کې کوي هغه خو د سره په دې موضوع افغانستان د پر دا سونه ډیمیجینګ د اخیره نه پښتنه درکو بالکل دا ګوره ډېر ډیمیجینګ ده چې کله ته داسې یو ملک سره دښمنی اچي بغیر څه وجه نه چې هغه تا نه په ارسه کې طاقتور دی. تاسو ګوره موږ هندستان سره چې کوم دی لاس اچولې ده موږ ډېر نقصان کړی دی. که تاسو ګوره د ایست پاکستان موږ نه لاړ طاقتور وکړي هندستان موږ نه نو هغه خپل دغه اوس لږ حالات مختلف شوي دي او هغه وخت کې چې کوم دی نو سوتي موږ دغه چې کوم دی دغه دښمنی موږ ته ډېره ګرانه پرې وته او د هغې پاکستان چې کوم دی ډسمبر که 1971 کې داسې ډیم چې کوم دی د خپل ملک پسې شوي دي د هغې پالیټیشنز چې کوم دي که نه هغې بالکل کمپرمایز ته تیار نه دي. که تاسو وګورئ که نه او دا چې کوم د تاسو خبره محقق کړی که اټ هز بین انډورسډ بای دوستم آلسو دوستم هم کړی دا او دا ان آر اف والم ان آر اف والا هم کړی دا یا دغه زموږ نیچرل الایز دي لکه د هغې په افغانستان کې هر یو شي باندې کنټرول چې کوم دی د فارسیوان دی. اوس لږ د طالب وخت کې حالات لږ بدل شوي دي او مخکې تاسو کابل ته لاړئ مطلب کله کارزی حکومت یا دغه نو ما ته خدا نه پته لګي دا پښتون ریاست دی هر ځای کې فارسي وه هغه دا چې ایجوکیټډ هم ما په خیال ډیر دی په نسبت د دغه بالکل د هغې ایجوکیشن ډېر اوچت دی. خو تقریبا ما په خیال باندې تاجک خو 70-80% هغه وخت کې چې ما خپل اندازه لګولې وه 80% ایجوکیټډ سره د زنانو خدا لکه بریګیډر صاحب اخره کې به زه دا ووایم چې دغه په شا ناست دي نو سترګې ړندې کړي دي او دا خبره د دغه نه شاه سره به شړی سره به دا شام لاړی شي هغه پښتو کې چې موږ متل کوو ځکه چې دې ټایم کې کم حالات نو دا خبرې هم کېږي چې یاره بس په دې د دې ور مخکې ورپسې ورشي هغې غاړې به هغوی شي دې غاړې به ورسره مونږ شو. ګوره ما ته دا ووایه که نه چې کم قوم چې کوم دی یا کوم ملک چې کوم دی هغه ډیوایډډ سندیان هم ډیوایډډ دي هندوستان کې هم سندیان شته هم سندیان شته دي بلوچستان په 3 حصو کې تقسیم دی پښتانه په 2 حصو کې تقسیم دي. ما دا ووایه که تاجک افغانستان کې 3 ملکونو کې تقسیم دي ازبکستان کې هم تاجک شته دی په تاجکستان کې هم شته دی افغانستان کې هم شته دی او دغه کې هم شته دی ګورئ چین کې هم تاجک شته دی هلته هم تاجک شته دی. نو دا خو صوتي دغه خپل دغه نفي کوي چې لکه دا چې کوم دی نو پښتانه ډیوایډ شوي دي تاسو تاجک ډیوایډ کړي دي تاسو ازبک ډیوایډ کړي دي نو دغه هم ډیویژن دی دغلته نو دا به خپل نقصان کوي. مونږ زموږ خپل دغه دارې او د رسول امین صاحب چې تاسو مه دا دغه کوئ که نه په تاسو په دې باندې خیال مه ساتئ او خاموشه شئ دې د وایي لګیا دي. ډیره مننه بریګیډر صاحب بس دا دی چې خبره الله مو د برنا کا ثواب وکړي نو ځکه چې د دوی د دغه نه به مونږ هم دلته کې
سنه اثر خو به اخلو سنه خلک شته چې اثر اخلي او دا غي سره بدل تم حالات سره خرابيږي کنه. نه زما په خیال باندې ګوره ما ته خو چې هغه به بالکل ما هغه وخت هغه چیلنج ورکړو رسول امین صاحب ناس وسره سرور کسان نورم ناس تو ما ته مې 400 خو د پښتون نېشنلزم ګړ دی کنه ګړ دی مې تاسو راشه 400 ته ما ته یو کس را پیدا کړ چې هغه و چې افغانستان سره ملاويږم مې زبان سره پرې د تاسو پورا ویلی کی I جی will concede everything پورا ویلی کې اخو ما خو ته صرف یو ورکوټ مې چې دا خو سوتي دغه دی کنه هاټ بیټ دی کنه د پښتون نېشنلزم نو مې تاسو یو کس را پیدا کړ چې هغه دا وی چې زه دغه سره افغانستان سره یو ځای کېږم نو مې زه خپل ټول آرګومنټس پرې د مزه او تاسو طرفدار شم ډیر مننه ګوره یو دغه نکی کنه it doesn't work for reason ما ته جواز دی اوراتی کنه څه قانوني سټینډ نشته تاریخي نشته څنګه چې تاسو تاریخي وې چې دا خو د مغولو هغه وخت 1849 کې دا غنه مخ خو سکانو واغسته 1823 کې بیا 1849 کې انګريز ته لاړ انګريز واغشتو دوی به د دوی بچیان بیا ستا خبره ذات یو بل خبره وکم په 400 کې دی څه چلو چې دی د سکار نه زیات ظالمانو په ټیکسیشن کې دا دورانی چې کوم کنه او یو بل جبه نه وي مونږه چې په فارسی نه کوله باقي افغانستان کو تو غره پښتانه چې کوم دی هغه خپل سیکنډ لینګویج کوم دی هغه فارسی وای د پیښور او پېښور ویلی یا د پېښور ټرایبز چې کوم دی کنه دی فارسی بالکل نه وي ٹھیک ده نو چې کله سکان له ډیفیټ ورغه کنه ته په دې دغه باندې غور وکړه دا 400 کې ما خپل اوریدلې دي هغه دا وی چې خدای داسې بلا دې راوسته مطلب دا چې سیک چې د بورو واره تیر کا دی به بورو کول مونږ ته کنه او رکشا نو د دې باندې زمون خلکو په دې باندې مې خو بورو کم از کم 50 کې خو دې د خلکو بورو وي نو دا وره چې خدای داسې بلا دې راوسته غم بلاګانو نو خدای دې بریګیډیر سے بدل شوی نه دی او ما قدینو وسم غال دینو ګوره مونږ انګريز ولې ویلکم کړ انګريز جسټو مونږ سره سکانم زیاتې کړې دي مونږ سره چې کم دینو دورانانم زیاتې کړې دي that's why we accepted هغه لپاره مونږ جګړم کړې دا او نو کرام کړې دي چې زما ابا او اجدادم شامل دي ډیر مننه بریګیډیر صاحب thank you very much sir